السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مسره طارق صاحب دی وخت کې ناست دی چې د چا نه پټ نه دی، داسې ځلیږي لکه څنګه چې نور ځلیږي. د دې دویانو په کپنۍ کې دی الحمدلله. بل اسنخیل دی، صاحب جایداد دی. زموږ یو ملګری وفات شوی و، د هغې دوا له روان وم. طارق صاحب ما سره ملاو شو، راته وایي جان محمده ستا په ما څه قرضه ده. ما چې څه قرضه ده؟ زه خو نه یم خبر، ما خو تا څه قرض نه دی درکړی. وایي چې تاسو کتاب چاپ کړی و او تاسو ما ته راډالۍ کړی و. نو یقین په خدای وکړه په دې سیس خو راته ځان هم ډېر زیات بدې ښکاري، خو طارق صاحب وایي چې نه داسې نه کومه، زه تاله د خپل اړخه څه انعام در کوم چې ته بې تعلیمه سړی او ستا 3 کتابه چاپ دي. نو طارق صاحب ستاسو د وړاندې 2 خبرې به دي وکړي دې چړې کیسې، نو به تاسو سره شیر کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. دې چې څنګه زموږ تعارف وکړو، زما خپل طارق جان نوم دی او د اسنخیلو سره بلانګ کوم. د دې ځای موږ ډېر فخر کوو د موږ سره زموږ د ملګري جان محمد جاني صاحب په نوم چې کوم دغه کېږي. واقعي د دې شاعري زه ګورم او دا یو ډېر ښکلی شاعر دی او د دې نه غټه خبره دا چې کتابونه لیکي هغه بغیر سبقه، لکه دا ډېر قابل خلک نشي کولی دا شی که نه. نو دې ته ما هر ټایم ویلي چې ستاسو کله څه دغه وي پرنټینګ وي بل څه وي انشاءالله تعالی موږ به تاسو سره هر طرف سره مرسته کوو، ځکه چې دا شاعران دونه ډېر مالدار خلک نه دي به سپورټ کوي او دا زموږ د علاقې پہچان دی، زموږ د پښتو زموږ د ثقافت د دې دا پہچان دی چې دې موږ دا اوچتوي. نو زموږ ترمنځ چې څه کېږي انشاءالله تعالی ټایم ټو ټایم به ورسره کوو او دې سره ملو شوم، ډېر خوشحاله شوم. نو چې څه وي انشاءالله تعالی ملاقات به کوو. زه خپل طرفه د جان محمد صاحب ته لږ غوندې کې نام ورکول غواړم، څوک زما د میډیا دغه وخت نه دي، خو څوک دا ملګري دا څیزونه داسې طریقه کار دی، نو زه دې ته خپل طرف نه لږ نام ورکول غواړم. ملګرو دا طارق صاحب دی، دا یو 5000 شو، دا بل شو، ماته خو بې مناسبه هم ښکاري، خو د طارق صاحب زه د جذباتو مننه کوم او د شاعرانو چې کم خلک قدر کوي د هغې د الله قدر وکړي. جهان مننه سر. شکریہ. مهرباني.